پکار دي او دا بې غیرتوب نه دي پکار او دا چې دي که نه زما سینه لویه ده زما حوصله لویه ده زه نه ور زه د چا پروا نه کوم بلکل د دې خلکو خو در سره دا لاندې خو چې کوم دا خلک دی که نه دا کمنټونو والا یقین وکړه که په دې خو زه د ذرې غوندې هم پروا ساتم ما ته خو دا پته هم نه دی چې دا کیسو دا هم خلک دی که نه هسې فضول کمنټونه شروع دي لا دا هم انسانان دي دا هم لا انسانان دي چې دوی دا کمنټونه کوي والله که دا هم راته پته شته دی چې دا به هم لا انسان دی د دې شاته به سړی ناست دي د دې ډبۍ شاته به سړی دا هم راته پته نشته دی او یقین مې پرې نشته دی دویم داسې ګپ دی دا داسې ګپ د دې خلکو له توجه ورکول دا خو ما کتلي دي که نه ما یو آی ډي جوړه کړې وه پیک او ما پې نوم ایښی و که نه شیرباز آفیشل نو زه به لاړم ما چې به خبره وکړل نو هغې به ما ته څه ویلې ګوره شیربازه سم کښېنه شیربازه سم نو ما دا دې ته وایي د خرو کارونه چې لکه دا اوس ما نه پېژني شاته دا څوک دی شاته ناست داود شاه دی او دی ما ته شیرباز وایي آیا دا د دې مثال د ړندو دی د دې مثال د ړندو دی نو ځکه زه دا خلک یادوم که نه اوس که زه دې ته ووایم که نه که زه دې کې اوس دې کس ته ووایم چې دا ورېږه زه ته تاسې مثال در کوم که نه مثال در کوم ګوره ښځه به اوس دته یو جواب ورکړم خان بنګشه یار دا ته څه وې اوس دا خان بنګش نه دی دا صرف نوم دی نوم شاته دا خدای خبر چې دا د نوم متی ګل دی محمدي ګل دی او که نه عجیب الخان دی اوس دا پته نه لګي لکه مخامخ دا لیکل چې دي دا ټول ګپ دی دا دروغ دي د دې په دې به یقین نه ساتئ د دې په دې خبرو به یقین نه ساتئ دا ټول څه دروغ دي ګوره یو کس نیول شوی دی په ثوابۍ کې یو الک نیول شوی دی ځان نه جینۍ جوړه کړې وه دې خلکو به ورته ګفټینګ هم کولو او یو الک ګیر شوی دی هغه جینۍ ځان نه جینۍ جوړه کړې وه او ګیر شوی دی نو دقسې دا ټول پیک خلک دی پیکو دا ټول سړي دي دې پورې باټینګړ ځوړن دي دا ټول سړي دي ځان نه چې ښځې جوړې کړي دي او تا او ما نه دا پیسېګانې پیسه باندې راغواړي تا او ما سره دا ګوتې کوي دا ګورئ په دې کې په 100 کې 60% صرف ښځې دي او دا 80% پکې دا هلکان دي ټول دا هغه بېروزګاره هلکان دي چې څوک کار مار نشي کولی کار ژوند نه کوي او بس هغه هم دې تیارې ته ناست دي نو دغه هلکان دلته ایډیانې جوړې کړي دي پیک ایډیانې دي او داسې روانې دي چې دا پکې نشته ښه ښایسته سپوډې کېږي ولې چې دا د خرو وطن دی دلته دا شی نشته دلته کې سړي ته واچوه د زنانو جامې بس هغه زنانه شو زما په نظر کې هغه ښځه ته بس هغه به سړی خو ما ته به ښځه ښکاري زه به پرې دوکه کېږم راځئ ورېږه زه دا هغه کومه میوټ کومه نو